ژوندی اوسېږي بشره بلا زړونه د ژوند کړل زمونږ مړاوې. صحیح حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت ورځ باندې به د جنت اهل چې جنت ته داخليږي دا به یو سل شل صفه جوړ شي او دغه صفونو کې چې کم مقدار خلک دي دا الله ته معلوم دي. په دې یو سل شل صفونو کې به اتیا صفونه زما د امتی او 41 صفونه به باقی نورو پیغمبرانو. تاسو وګورئ د نبی صلی الله علیه وسلم نه مخکې یو لک څلیر زره زیاتو کم انبیا راغلي. آخري نبی علیه الصلاۃ والسلام دی. د نبی علیه السلام امت نه اتیا صفه او د باقی پیغمبرانو د امتونو نه 41 صفه. الله دی امت ته څومره عزت ورکړی دی. دا امت الله غواړي چې دا جنت ته بوزي، جنت ته داخل کی. د دې وجنه الله رب العزت ډیر آسان عملونه دی امت لپاره را لېږلي دي او په هغې باندې الله رب العزت ورسره ډیر زیاتې وعدې د اجرونو کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دا کلمه د ورځې 3 کرتې ووایي چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 کرت. نبی علیہ السلام فرمایي چې د ګناهونه به الله ور معاف کی. وان فر من الذهب اگر که د جهاد په ورځ د کافر ته سنگر پرې وسره او کور ته تښتېدلی دغه دا کبیره ګناه ده او دا هغه ګناه ده چې انسان هلاکوي، ایمان یې تباه کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې دا کلمه 3 کرتې د ورځې ویلله الله به د ټول ګناهونه معاف کی. اگر که د دا ګناه کړي چې کافر سره مقابله ده او د جهاد په سنگر کې تښتېدلی دی کور ته د مرګ د یېرې نه بوزدلی شوی دی الله به ورته دا ګناه معاف کړي. الله دې امت ته څومره عزت ورکړی دی په دې کلمه دې معاف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته یو مسلمان بازار ته داخل شي او داخلېدو سره دا دعا ووایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نبی علیہ السلام فرمایي حسن حدیث ته په اعتبار د سند باندې صحیح حدیث ته. نبی علیہ السلام فرمایي دی مسلمان ته الله لس لکه نیکی ورکړي، لس لکه به الله ګناهونه معاف کړي او لس لکه به الله درجې په جنت کې اوچت. تاسو وایئ موږ به د ورځې لس لکه ګناهونه کوو، الله موږ له لس لکه ګناهونه معاف کوي، لس لکه نیکۍ راته راکوي، لس لکه هم درجې اوچتوي. الله موږ په دې عملونو باندې جنت ته به غواړي چې دا امت جنت والا جوړ کړي، جنت ته داخل کړي. اوس موږ څونه غافل د ورځې په کراتو بازارونو ته ځو، ډیر کم خلک به چې دې دعا ته متوجي. لږ وخت کې څونه خیر د ځان دپاره راجمع کړه، څومره خیر دې د ځان دپاره راجمع کړه. سلف علما به د بازار تر دروازې د دې دعا په خاطر باندې تلل، دروازې ته به لاړل دا دعا به یې وویله بېرته به واپس شو په دې خاطر چې دا اجر د ځان دپاره حاصل کړي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته یو کس ویلی وایي ته بازار تاسې ځې څه نه اخلي او نه څه خرڅې، راځه دلته کینو دلته به خبرې او اترې وکړو. نو بازار کې څه کوې او ته غصه شو. وایي موږ چې بازار ته ځو د دې وجې نه ځو لاجل السلام چې موږ مسلمان باندې سلام واچو. ځکه هغه وخت کې خو خلک دومره ډیر نه و په کلو آبادیو کې، بازار کې بس خلک پیدا کېدل نو سلام واچو. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې مسلمان باندې سلام واچو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، الله رب العزت ولا دیش نیکۍ ورکوي په دې یو سلام باندې. نو یا مسلمانه که ته د ورځې په 10 مسلمانانو سلام واچې 300 نیکۍ د ځان دپاره راجمع کړه، 300 نیکۍ 300 نیکۍ د ځان دپاره راجمع کړي. دا څومره ستر اجر الله دې امت ته ورکړی دی په لږ عمل باندې. څوک چې سلام اچوي دا د محبت نښه د مؤمنانو سره به د محبت او مینه. که تاسې غواړئ چې یو بل سره محبت پیدا شي نبی علیہ السلام فرمایي افشو السلام، سلام خور کړئ. څوک چې سلام کې تقدیم کوي مخکېوالی نبی علیہ السلام فرمایي دا د کبر نه خالی دی، د کې کبر او لوی نشته، دا خاکساره متواضع او عاجزه انسان دی. هغه انسان چې الله دا انسان خوښوي الله رب العزت به دا اوچت کړي. ځکه دې کې تواضع ده. موږ وایو چې یاره پلانې په ما سلام ولې نه اچوي چې زه بې سلام اچوم، هغه لا څوک دی چې بې سلام واچوم. دا خپله یو قسم کبر دی
په سلام کې ابتدا دا سبب د محبت دی دا سبب د تواضع دی او من تواضع لله رفعه الله چا چې د الله لپاره عاجزي وکړه الله به دا انسان اوچت کړي الله به دله مقام ورکړي همدغه وجه ده الله ډېر متواضع او خاکساره خلک اوچتوي او الله مقام ورته ورکوي کبرجن خلک د رب العالمین